که تاسو خپل بچي بربادول غواړئ مشرانو درخواست کوم جولۍ درته نیسم د الله د رسول په منبر ناست یم والله دا پټکې درته نیسم که د خپلو بچو بربادول غواړئ نو تمانچه نه دغه موبایل ورله لاس کې ورکړه خپله به ورځ ته ورځه بربادي یو ورځې نه بلې ورځې ته به زما محترم ستا بچی د هلاکت او د بربادۍ اخري درجې ته به ستا د بچی یو ورځ ورسي او که خپل بچی چې کوم دی کامیاب او عزتمن او خوشحاله او زما محترم و صحتمن او تر او تازه او دیندار او تقوادار او پرهیزګار غواړئ نو ګورئ د دې موبایلونو نه وساتئ د دې موبایلونو نه وساتئ د دې موبایلونو نه وساتئ نن چې کومه بې حیایي کومه د الله نافرماني په دې موبایل باندې شروع ده زه تاسو ته نشم زه ډېر ادب او زما محترمو په حیا کې دا الفاظ استعمالوم چې کم ښځه او خاوند کم زما محترمو د واده په شپه باندې کم صحبت او همبستري هغه زما محترمو د هغې برعکس اولټ پلټ هغه ټول زما محترمو ډراما او فلم زموږ د آینده نسل ته چې کوم دی په دې موبایلونو کې ښودلی کي مخکې به هر انسان حیا کوله چېرته به زما محترمو پي سي او ته کمپیوټر والا ته به لاړو او هغې ته به ویلې چې ما ته دا فلانۍ ډرامه راواچوه دا بې حیایي ما ته راواچوه دا فلانکې فلم ما ته راواچوه دا فلانکې ګانه راته راواچوه نو دله به لږه حیا وتله الله د انسان کې داسې یو سیسټم جوړ کړی دی هغې ته ضمیر وایي څه ورته وایي څه ورته وایي ضمیر پېژنې نو چې کله انسان بدکاري کوي زنا طرف ته یا قتل طرف ته یا سود طرف ته یا داسې ناروا کار طرف ته ځي نو سی ملامته کوي سی ملامته کوي ضمیر ملامته کوي ورته وایي دا کار دی دا کار دی ټیک نه رونو درخواست کوم خپلو لاسونو نه خپل ځان خپله مه وژنئ د خپلو لاسونو نه خپل ځان خپل اولاد خپل بچي نوسي کړوسي مه وژنئ مې قتلوئ بچ کوئ او دا یاد ساتئ که تاسو څومره بې حیایي کوئ څومره د الله نافرماني کوئ څومره منځونه قضا کوئ څومره د مور او پلار نافرماني څومره زما محترمو ظلم او ستم نو الله خو تا ته په صورت اخلاص کې وفرمایل چې زه احد ذات یم زه صمد ذات یم زه بېنیازه ذات یم د الله پروا شته مسلمانان مري د الله پروا شته د الله پروا نشته د واده شپه به وي ناوې به په ډولۍ کې ناست دی د حنظله رضی الله عنه غونته کې مسلماني به چا کی چې زما محترم اعلان وشو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ میدان ته چې کوم دی دنګري دي او د الله د رسول نه ګیر چاپېره کافران راتاو شوي دي او دین اسلام مغلوبه کېدو والا دی او کفر غالبه کېږي بې حیایي غالبه کېږي بې دیني غالبه کېږي واده شپه ده د واده اولنۍ شپه ده د واده د شپې اولنۍ زما محترمو څومره خوشحالي د انسان د زړه ارمان او چاهت دا وي زه د واده شپه وګورم او حنظله رضی الله عنه زما محترمو لګی دی سر یې وینځلی دی او دا اواز یې غوږونو کې واورېدلی شو او فورا یې چې کوم دی ودنګل شا طرف نه بیبي ورته لاس کو شا طرف نه بیبي ورته وایي ای خاونده ته خو ما په رڼا کې صحیح کتلی هم نه یې که نه الله ستا دا چهره خو ما صحیح کتلی هم نه ده که نه ته اوس میدان ته روانې جنګ ته روانې جهاد ته روانې ته به ژوندی راشي یا به رانشي ما ته خو دا چهره لږ په رڼا کې وښایه زه خو صحیح دا ستا دا چهره وګورم حنظله رضی الله عنه څه فرمایي وایي دا چهره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته اورېدلې ده ای بیبي اوس دا چهره بل طرف ته نه ګرځېږي ای بیبي دا نستوړې درته شلومه سما د قیامت په ورځ به ما ته د دې نستوړي نه پېژنې چې زه ستا خاوند یم وی دنګل وجنګېدو انا لله و انا الیه راجعون او شهید شو سعد رضی الله عنه درنګ تک تور او زما محترمو چا ورله لور خور نه ورکوله راغې په ژړه یا رسول الله ما له څوک رشته نه راکوي هر سړی رانه نفرت کوي درنګ تک تور و غټې غټې شونډې وي زما محترمو لږ بدصورت او هر سړي ترې نه نفرت کولو او غریب نه غریب انسانو چا به ورسره روټۍ خوراک هم نه غوښتل ای سعد رضی الله عنه جاړي یا رسول الله ما نه څوک لور خور نه راکوي الله رسول ورته یو صحابي وښودو زه لاړ شه د هغې لور پېغله شوې د هغه ترې وواړه چې دا راغې زما محترمو دروازې ووهله او هغه صحابي راووتو جی څه دپاره راغلی الله رسول رالېږلی یم رشتې دپاره وایي ښه وایي زه خپلې بیبي سره مشوره کوم که موږ بیبي چې کوم دی ها وکړو خو دا رشته به درله درکړم که نه یې وکړو بیا په هغې کې زه نشم ویلی زما محترمو سعد رضی الله عنه بار ناست دی غمجن
غمجن ناسته او دا راغه د خپل بیبي سره مشوره کوي التنه لور आवाज کوي اے بابا جانا اے موری اے زما خوگ پلارا دی ساتم گوری چی دا بدرنگ دے یا خست دے یا غریب دے یا مالدار دے اگیت اگوری چی چارا لے گلے دا محمد الرسول اللہ را لے گلے دے دا محمد الرسول اللہ را لے گلے دی تم گوری تمام محترمو و توی زما دلور ہادا زما دلور رزادا اے سادا مخبل لور رشتہ لدر کا اوس خو غریب هم دی راغی و یا رسول الله زه خو غریب یم اوس به چې کوم دی د واده سامان او دا واده به په څه باندې را جوړوم الله رسول ولېږو ورشه عبدالرحمن بن عوف له لاړ شه هغې نه څه وغواړه بیا علي رضي الله عنه ابوبکر صدیق دا ټول صحابو لږه لږه چانده را غونډه کړه او د سعد رضي الله عنه وادې پرې را جوړولو نو هغه پیسې راوړي یا رسول الله دغه پیسې دي وایي زه لاړ شه ځان له د واده سامان ځان له د واده سامان وکړه ځان له د واده سامان واخلا نو نوجوان څومره خوشحالي څومره زړه باغ باغ وي چې کومه حسینه بیبي الله پاک راکړه او بیا د واده د سامان ټولې پیسې هم برابرې شوي خوشحاله جوړي اخلي او سامانونه اخلي او زما محترم یو شی خوښوي سعد رضی الله عنه واده سامانونه خوښوي لګیا پدې کې आवाज وشو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سفرمائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ زما محترم سن اشنا خلق صحابہ دخپل خزی دخپل بچو دخپل مالونو دخپل ہار سن زیاد محبت محمد رسول اللہ دا اللہ سرو چې کله اعلان واوریدو چې محمد رسول الله د جنگ میدان ته دنګلی دي کافران تی گیر چاپی شوی دي محمد رسول الله د کافر په مینس کې گیر دي سات په وګونو کې دا आवाज واوریدل شو چې ها زدی د واده سامانونه اخلم او زما محبوبا جناب محمد رسول الله دی د کافر په منس کې گیر وی زما محترمو ټول سامانونه واپس کو او زما محترمو یو بوسکی د چهرې نه تاوکا تورې واخستا په هغه پیسو باندې یو ډالې واخستو او په اس باندې زور شو مخې پټ کړی دی او د جنگ میدان ته راودنګل وورا نوجوانه وورا پښتونه وورا تا به په دین باندې نن کولو تا به په پټکی باندې نن کولو تا به په اسلام باندې نن کولو تا به په حیا باندې نن کولو تا به په پښتو باندې نن کولو نن هغه پښتون راشه وګوره نن پښتون خپل اوقات هیر کړی دي نن پښتون خپل کردار هیر کړی دی د خپل مشرانو تاریخ دی پښتون هیر کړی دی پښتون الله رسول فرمای اولئک فتحان الاسلام پښتون چې ژوندې وي د چا پلارم دین اسلام د مخ د ځمکې نه نشي میټاولی پښتون ژوندې وي د چا پلارم دین اسلام د ځمکې نه نشي میټاولی نن پښتون دین اسلام ته شاکړې ده که نه ده جماعت ته شاکړې ده که نه ده ګیری پټکی ته شاکړې ده که نه ده قرآن ته شاکړې ده که نه ده ټیک ټاک ته متوجه دی ټیک ټاک ته عام پاریو خواهشمند دی د پاریو کې وګرځم ای نوجوانا صحابو ننګونه وګوره سعد رضی الله عنه جنگیږي الله رسول आवाज کوي دا نوجوان څوک دی دا چهره پټکړې دا څوک دی و یا رسول الله مونږ تم پته نشته ډېر د لیرۍ سره جنگیږي ډېر بهادرۍ سره جنگیږي یا رسول الله قتل عام یو کو په کافرو کې خو پته نه لګي مخې پټ دی چې دا څوک دی په دې کې زما محترم یو گزار په سعد رضی الله عنه باندې ولګېدو او دا اس نه پړ مخې راګزار شو چې کله راګزار شو په ځمکه پروت دی صحابه ترې نه ګیر چاپېره شو خو چې ویې کتل یا رسول الله دا خو سعد رضی الله الله رسول راغی وی د ده د واده شپه وه او د واده د سامانونو دپاره چې کوم دی دا بازار ته تللی دا وګورئ مینې ته وګورئ محبت ته وګورئ سعد رضی الله عنه بار بار تپوس کوي الله رسول چرته دی الله رسول چرته دی صحابه ولا الله رسول راوستو یا رسول الله رسول د سعد سر راوچت کو خپلې غېږه کې دومره مبارک سر د نبی علیہ السلام په غېږه کې پروت دی او سترګو کې اوښکې دي او په سلګو جاړي یا رسول الله
تا ته خو پته ده که نه چې زما د واده شپه وه یا رسول الله زه خو داسې ولګېدم چې زه بچ کېدو والا نه یم زه به اوس شهید کېږم یا رسول الله زه د رنګه تور ومه زه بدصورته ومه د دنیا خلکو ما له رشته نه راکوله چې ما سره خبرې کول نه غوښتل چې ما سره خوراک کول نه غوښتل یا رسول الله دا تپوس کوم چې د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه یا رسول الله دا تپوس کوم چې د جنت حورې به سات ځان ته پرېږدي که نه زما محترمو په دې کې الله د طرف نه دومره حورې په سعد رضی الله عنه باندې را غوټه شوي چې په دې کې هرې حورې ویلې سات زما دی هرې حورې ویلې سات زما دی یو حوره اواز کوي سات زما دی بله حوره اواز کوي سات زما دی په دې کې د یو حورې پانزې ښکاره شو چې کله پانزې ښکاره شو دلته د سعد رضی الله عنه هغه بدن په ټوپونو شو هغه د جنت نعمتونه وکتل حورې وکتې شراب د پیو نهرونه د شرابو نهرونه د اوبو نهرونه زما محترمو د الله زیارت او حورې غلمان د هغې روح په بدن کې زما محترمو په ټوپونو شو روح د بدن نه پرواز کوي انا لله و انا الیه راجعون سعد رضی الله عنه وفات شو رونو منگ منس تیار نیو منستا رونو منگ صرف ٹک ٹاک پر خستو تا تیار نیو رونو منگ صرف دا نامحرما زنانو نخپل استرگی خطا کولو تا تیار نیو رونو منگ صرف نن صرف پتوبی کولو کی منگ تزان بدی خکاری